د کائناتو د پیدایش نه مخکې د دغه ټول عالم د دې دنیا د ځمکې او اسمان د دې د پیدایش نه مخکې صرف د الله تعالی ذاتو، بل هیڅ هم نه و. نه ځمکې وي، نه اسمانونه وو، نه ونې وي، نه اوبه وي، نه ستوري وو، هیڅ هم نه. صرف او صرف د الله تعالی ذات موجود و. او دا خبره موږ د ځان نه کوو. په حدیث د امام بخاری رحمه الله کې راغلی دی. بخاری جلد اول صفحه 10 او 19 کې دا حدیث ذکر شوی. کان الله ولم یکن شیء غیره. په اول کې صرف او صرف ذات د الله تعالی، بل هیڅ موجود نه. نو د الله تعالی ذات موجود په خپل کمال او جلال کې، او دا نور مخلوقات الله تعالی لا په خپل اراده نو پیدا کړي. بل لفظ کې حدیث د سرازی وی کان الله ولا شیء معه، یعنی د الله تعالی ذات موجود او هیڅ شی ورسره نو. او په یو لفظ د بخاری کې دا شان الفاظ هم راغلي ولم یکن شیء قبله، یعنی د الله تعالی ذات موجود او د هغې نه مخکې هیڅ شی نو موجود. نو الله تعالی اراده وکړله چې دا مخلوق برا پیدا کړي.